بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امیدوار یم چې تاسو به جوړ وای، روغ به وای. دا د یو ځل بیا د نهم ټولګي د بیولوژي نوبت را رسیدلی دی او نن موضوع ده د بیولوژي د نهم ټولګي د وینې ګروپونه، بلډ ګروپس. blood groups. blood groups يعني د وینې ګروپونه. د وینې ګروپونه د وینې ګروپونه د نړۍ د ټولو انسانانو ډلبندي ویشنه د وینې د ګروپونو په اساس باندې دا په څلورو ګروپونو باندې شوې ده. یو A ګروپ وینه لرونکي اشخاص دي. دویمه ډله B ګروپ وینه لرونکي اشخاص دي. دریمه ډله AB ګروپ وینه لرونکي اشخاص دي او څلورمه ډله خلک هغه د O ګروپ وینه لرونکي اشخاص دي. A ګروپ، B ګروپ، AB ګروپ او O ګروپ. یعنی د نړۍ د ټولو ژوندیو په خاص ډول انسانانو د وینې د ګروپونو په اساس باندې ویشنه په څلورو ګروپونو باندې شوې ده. یو ډول A ګروپ، بل ډول B ګروپ، بل ډول AB ګروپ او بل ډول سره O ګروپ لرونکي اشخاص دي. اوس دې ته راځو چې په نړۍ کې A ګروپ لرونکي اشخاص، هغه اشخاص چې A ګروپ وینه ولري 1 سلنه خلک دي او په نړۍ کې د O ګروپ لرونکي اشخاص هغه 40% دي. په نړۍ کې د B ګروپ لرونکي اشخاص 9% خلک دي او همدا قسم سره په نړۍ کې د AB ګروپ لرونکي اشخاص هغه 3% دي. 3% خلک چې دي هغه د AB ګروپ لرونکي اشخاص دي. دا هغه سروې په اساس باندې کومه چې د دغه د ګروپونو په اساس باندې شوې ده. په نړۍ کې 1% خلک A ګروپ، 8% O ګروپ، 9% B ګروپ او 3% AB ګروپ لرونکي اشخاص دي. خو په ګرده نړۍ کې 85% خلک هغه مثبت وینه لري او په نړۍ کې 15% خلک هغه منفي وینه لري. څه ډول وینه لري؟ منفي وینه لري. بله خبره، د شلمې پېړۍ په جریان کې یا که په خاص ډول سره وایو په 1930 میلادي کال کې د وخت په تېرېدو سره یو ډول بل انټیجن کشف شو چې هغه انټیجن ته د RH انټیجن ویلې. RH رهسس په نام سره یو بیزو وه. د دغې بیزو په وینه کې یو ډول بل انټیجن کشف شو چې هغې ته د RH انټیجن ویلې یا د D انټیجن په نامه سره یاد شو. نو څوک چې هر هغه اشخاص چې د RH انټیجن ولري دا به د مثبت وینې لرونکي خلک وي او هر هغه اشخاص چې د RH فیکټور یا RH انټیجن ونه لري دا به منفي ګروپ لرونکي خلک وي. نو په نړۍ کې 15% خلک چې دي
هغه د RH فیکټور لري، نو په همدې اساس باندې مثبت وینه لري. او په نړۍ کې 15% خلک هغه RH منفي لري، دا معنی RH نه لري، نو ځکه د منفي ګروپ لرونکي اشخاص دي. اوس تعریفوو چې A ګروپ کوم ګروپ ته ویل کېږي. هغه اشخاص چې A ګروپ وینه لري نو دا څه لري؟ یا د A ګروپ ته تشریح ورکوو یا د A ګروپ تعریف داسې کو، ټول هغه اشخاص چې د وینې د سرو کرویاتو پر سطح باندې A انټیجن لري، A انټیجن لري، او دا د سرو کرویاتو پر سطح باندې. خو په پلازما کې څه لري؟ پلازما کې د بی انټي باډي ولري، انټي باډي ولري. دا به د A ګروپ لرونکي خلک وي. A ګروپ لرونکي اشخاص د وینې د سرو کرویاتو پر سطح باندې د A انټیجن لري او په پلازما کې د بی انټي باډي لري. اوس داسې وایو انټیجن څه شی دی؟ انټیجن هغه بیګانه او خارجي توکي دي چې بدن ته په داخلېدو سره د انټي باډي د تولید سبب کیږي. انټي ضد ته ویل کېږي، باډي جسمونو ته ویل کېږي. انټي باډي هغه ضد اجسام دي چې د انټیجن په مقابل کې جوړیږي، او انټي ضد ته ویل کېږي جن جوړېدلو ته ویل کېږي، یعنی ضد جوړونکي مواد. داسې مواد دي چې بدن ته داخل شي ځان دپاره خپله ضد اجسام جوړوي، نو په همدې اساس باندې هغه ضد اجسامو ته انټي باډي ویل کېږي. نو کله چې د سرو کرویاتو پر سطح باندې A انټیجن لري او په پلازما کې B انټي باډي لري، که چیرته په پلازما کې د A انټي باډي لرلی نو A انټي باډي د A انټیجن ضد عمل کوه او په نتیجه کې سره کرویات ټوټه ټوټه کېدل او موږ د مرګ سره مخامخ کېدو. خو دا چې په سرو کرویاتو په سطح باندې A انټیجن لري، په پلازما کې B انټي باډي لري، ځکه مو نورمال حالت هم غوره کړی دی او موږ د کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یو. سره کرویات مو دړې وړې نه دي شوي یا هغه ټوټه شوي نه دي. بل راځو د B ګروپ لرونکي اشخاص. هغوی چې د B ګروپ وینه لري، دغه اشخاص د سرو کرویاتو پر سطح باندې د B انټي باډي انټیجن لري، د سرو کرویاتو باندې پر سطح باندې د B انټیجن لري، ولې په پلازما برخه کې دغه اشخاص هغه څه لري؟ هغه د A انټي باډي لري، A انټي باډي لري. بیا هم وایو چې که چیرته دغه شخص چې د B ګروپ وینه لري د سرو کرویاتو پر سطح باندې B انټیجن لري، په پلازما کې که چیرته د B انټي باډي لرلی نو B انټي باډي به B انټیجن سره تعامل کړی وای، ریاکشن به یې کړی وای او سره کرویات به ټوټه شوی، شخص به له مرګ سره مخامخ شوی. دلیل دا دی چې شخص له مرګ سره نه مخامخ کېږي چې په مقابل کې د A انټي باډي وجود لري، نه د B انټي باډي. هر هغه اشخاص چې د B ګروپ وینه لري، B ګروپ وینه لري، B ګروپ وینه لري، دا د سرو کرویاتو پر سطح باندې هم د A او هم د B انټیجن لري. خو په پلازما برخه کې دغه اشخاص هغه د 0 انټي باډي لري. دا معنی چې هیڅ انټي باډي نه لري، 0 انټي باډي لري. که چیرته په پلازما کې یا د A انټي باډي لرلی یا د B انټي باډي لرلی، A او B انټي باډي به د A یا د B انټیجن سره تعامل یا ریاکشن کړی او په نتیجه کې به سره کرویات بیا هم تباه او برباد شوی وای. نو لازمه دا ده چې باید دې لپاره هیڅ انټي باډي وجود ونه لري، نو نورمال حالت به اختیاریږي. که چیرته O ګروپ اشخاصو ته ځیر شو، O ګروپ لرونکي اشخاص
د سرو کرویاتو پر سطح باندې صفر انټیجن لري، هیڅ انټیجن نه لري. کله چې هیڅ انټیجن نه لري نو په پلازما کې هم د A او هم د B انټي باډي لري. نو په همدې سبب سره وایو چې هر هغه اشخاص چې د سرو کرویاتو پر سطح باندې هیڅ انټیجن ونه لري په پلازما کې د AB انټي باډي ولري، دا به د صفر د ګروپ یا د O د ګروپ په نامه سره یادېږي. دا ډول اشخاص په نړۍ کې څو فیصده دي؟ 40% خلک چې هغه د O ګروپ وینه لرونکي دي. نو درنو زده کوونکو هیله دا ده چې تاسو به پوه شوي وئ. څوک کولی شي چاته وینه ورکړي؟ د وینې د تطبیق، د وینې د ورکونې او د وینې د اخیستنې دیاګرام ته مراجعه کوو. غواړو داسې یو دیاګرام رسم کړو چې د هغې لخوا د هغې په وسیله باندې موږ په اسانۍ سره پوه شو چې څوک چاته وینه ورکولی شي، په کوم طرز العمل سره یې ورکولی شي. دغه شی ضرور و، زه هیله مند یم چې تاسو به لیکلی وي. موږ هم تخته ځکه ژر ژر ړنګوو چې دلته مسلسل درس ته باید رجوع وشي، درس باید زیات ویل شي. راځو د وینې د تطبیق دیاګرام ته. ګورئ ښه غټې درته رسموم چې تاسو یې هم په کتابچو کې رسم کړئ. دا مو O رسم کړله، دا مو B رسم کړله، دا مو A رسم کړله، دا مو A او B رسم کړله. دې ویکټورونو ته وګورئ. دا معنا ورکوي دا ویکټور چې O وینه ورکولی شي B ته. دا معنا لري چې O وینه ورکولی شي A ته. دا معنا لري چې O وینه ورکولی شي AB ته. دا ډول اشخاص سخي خلک دي، غني خلک دي، ټولو ګروپونو ته وینه ورکولی شي. O ګروپ لرونکي اشخاص. اوس O په خپله ځان ته هم وینه ورکولی شي. O ګروپ لرونکي اشخاص ځان ته وینه ورکولی شي، A ته یې ورکولی شي، B ته یې ورکولی شي، AB ته یې ورکولی شي، ټولو ته یې ورکولی شي. A چا ته وینه ورکولی شي؟ A AB ته وینه ورکولی شي او A خپل ځان ته وینه ورکولی شي. چا ته وینه ورکولی شي؟ ځان ته وینه ورکولی شي ګروپ لرونکي اشخاص او AB ته هم وینه ورکولی شي. بل B چا ته وینه ورکولی شي؟ B خپل ځان ته وینه ورکولی شي او B وینه ورکولی شي AB ته. خو AB هیڅ چا ته وینه نشي ورکولی، یوازې او یوازې ځان ته وینه ورکولی شي. AB دا خاص و خاص ځان ته وینه ورکولی شي. د دې دیاګرام نه په استفادې باندې کولی شئ چې د هغو اشخاصو نه وینه واخلئ کوم چې تاسو ته وینه درکولی شي. د دې دیاګرام په وسیله باندې کولی شئ هغه چا ته وینه ورکړئ کوم چې د ستاسو د وینې د ورکونې سره برابر وي. دا دیاګرام باید په خپلو کتابچو کې په ښکلي رنګ سره ولیکئ، په ښکلي قلم سره یې ولیکئ چې درنه ګډوډ نه شي. دا ویکټورونه د دې معنا ورکوي چې دا دې ته وینه ورکولی شي خو دا B O ته وینه نشي ورکولی. د ویکټور څو کشي وینئ دا معنا چې د دې نه وینه ورکول کېږي دې ته. سمه ده؟ انشاءالله پوه شوي به. اوس راځو د دې وینې ګروپونو په برخه کې موږ درس ختم شو. اوس د بلډ ویزلز یا د وینې رګونو ته زموږ او ستاسو درس ورسېده. اوس د وینې رګونه هم په لنډه توګه سره ستاسو لپاره تشریح کوم. د وینې رګونه blood
blood vessels. blood vessels د وینې راګونه. د وینې راګونه په دریو برخو باندې تقسیم شوي دي، په دریو برخو باندې ویشل شوي دي. یو ته ویل کېږي چې arteries یا شریانونه، بل ته ویل کېږي چې veins وریدونه او دریمه برخه د راګونو چې ده هغې ته ویل کېږي capillaries. یا ویښته ډوله راګونه. دا درې ډوله رګونه موږ لرو. لومړی بلډ ویزلز یا د وینې رګونه تعریفوو. د وینې رګونه یا د بلډ ویزلز عبارت له هغو نلونو څخه دي چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته پکې په منظمه توګه سره وینه رسیږي. د وینې رګونه عبارت له هغو نلونو څخه دي چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته پکې په منظمه توګه سره وینه رسیږي. زه هیلهمند یم چې تعریف به تاسو لیکلی وي. یو ځل بیا یې وایم. بلډ ویزلز یا د وینې رګونه هغه نلونه دي چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته پکې په منظمه توګه سره وینه رسیږي. دې ته د وینې رګونه ویل کېږي. درې ډوله دي: arteries, veins, capillaries. شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه. داسې وایو شریانونه هغه رګونه دي چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته پکې پاکه او اکسیجن لرونکې وینه انتقالیږي. شریانونو مسؤلیت دا ده چې له زړه نه پاکه او اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته ورسوي، تر څو ټول حجرات او انساج هم د غذایي موادو له پلوه او هم د اکسیجن له پلوه خړوب شي. د دې د خړوبولو مسؤلیت د شریانونو ده. دویم خو یو خبره په دې ارټریز کې شته چې ارټریز کې یو ارټریز یا یو شریان داسې هم وجود لري چې هغه د پاکې یا اکسیجن لرونکې وینې انتقال مسؤلیت پر غاړه باندې نه لري. شریان دی خو مسؤلیت د ورید سرته رسوي، مسؤلیت د داسې سرته رسوي چې هغه ناپاکه وینه انتقالوي. باقي ټول شریانونه د پاکې او اکسیجن لرونکې وینې انتقال مسؤلیت پر غاړه باندې لري، خو یو شریان وجود لري چې هغې ته روي شریان ویل کېږي او د دې مسؤلیت دا نه دی چې هغه پاکه وینه انتقال کړي، بلکې مسؤلیت دا دی چې هغه ناپاکه وینه انتقال کړي. د زړه څخه د زړه له ښي بطن څخه د ناپاکې وینې انتقال تر سږو پورې، تر څو په سږو کې دا تصفیه شي. د دې په موخه د وینې انتقال دا د روي شریان دی. پلمونري ارټریز یا روي شریان د داسې مسؤلیت لري چې د زړه له ښي بطن څخه ناپاکه وینه یا کاربن ډای اکساید لرونکې وینه هغه تر سږو انتقالوي تر څو په سږو کې تصفیه شي. باقي ټول شریانونه د پاکې وینې انتقال مسؤلیت پر غاړه باندې لري. وینز یا وریدونه دا هغه رګونه دي چې د بدن د ټولو حجراتو او انساجو نه د ناپاکې او کاربن ډای اکساید لرونکې وینې د انتقال مسؤلیت زړه ته، د زړه ښي دهلیز ته د دغې مسؤلیت دی چې هغه انتقال کړي. وینز یا وریدونه هغه نلونه دي چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو څخه ناپاکه وینه د زړه ښي دهلیز ته انتقالوي. دې ته ویل کېږي وریدونه. خو یو ورید هم شته چې هغه د پاکې وینې انتقال مسؤلیت پر غاړه باندې لري. باقي ټول وریدونه د ناپاکې وینې د انتقال مسؤلیت پر غاړه باندې لري. هغه ورید
چې د پاکې وینې انتقال مسؤلیت پر غاړه باندې لري هغې ته ریوي ورید ویل کېږي پلمونري وینز ورته ویل کېږي او د دغې د سږو نه هغه وخت چې د ریوي شریان په واسطه باندې سږو ته وینه یوړل شي او په سږو کې تصفیه شي بیرته د سږو نه دغه صفا یا دغه پاکه د اکسیجن لرونکې وینه بیرته د پلمونري وینز په واسطه باندې د زړه چف دهلیز ته راوړل کېږي چې دغې وینز د دغې ریوي ورید مسؤلیت د پاکې وینې راوړل شو له سږو نه د زړه چف دهلیز ته بقي ټول وریدونه چې دي هغه د ناپاکې وینې د انتقال مسؤلیت پر غاړه باندې لري راځو کافیلارایز ته اوږده ډوله رګونه اوږده ډوله رګونه عبارت له هغو رګونو څخه دي کله چې شریانونه پر کوچنیو شرايینو کوچني شریان په نورو کوچنیو شریانچو باندې او کوچنی شریانچې په نورو کوچنیو شریانونو باندې کله چې وویشل شي او بالاخره دومره مایکروسکوپیک شي چې بیخي ډیر کوچني شي دې ته ویل کېږي چې کافیلارایز او کافیلارایز هغه رګونه دي چې د حجرې او د حجرې د محیط ترمنځ د غذایي موادو او د اکسیجن د تبادلې مسؤلیت لري د بدن ټولو حجراتو انساجو ته تیر شوی دی بیا هم وایم کافیلارایز یا اوږده ډوله رګونه لکه څه ډول چې له نوم څخه څرګندېږي کوچني او اوږده ډوله مایکروسکوپیک جوړښت لري چې د بدن د ټولو حجراتو ترمنځ د غذایي موادو د اکسیجن د تبادلې مسؤلیت پر غاړه باندې لري نو درنو قدرمنو زده کوونکو زه امیدوار یم چې تاسو به د نن درس د سر نه تر پایه راسره اورېدلی وي او په دې باندې به پوه شوي وئ بیا به چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره راځو او نوې موضوع به ستاسو لپاره تشریح کوو تر بلې داسې خپرونې چې بیا هم تاسو لپاره راځم تر هغې مهاله حمل شه ښه وختونه او ښې چارې ولره سلامت اوسئ